که غواړو چې خپل اکاونټ مونیټایزیشنز وګورو چې آیا زموږ تاسو اکاونټ مونیټایزیشن ته نږدې شوی دی یا څومره رولز موږ ته پاتې دي تر څو خپل اکاونټ مونیټایز کړي، نو مونیټایز اپشنونو له لارې موږ تاسو دغه ټولې برخې لیدلی شو. په مونیټایزیشن کې لومړی ټیک ټاک شاپ پر کریټر ده، یعنې لکه هغه څوک چې مقصد په ټیک ټاک کې ډېر فعاله دي، ډېر زیات فالوورز لري او ویډیوګانې او نور کنټینټونه جوړوي مختلفو برخو کې، نو ټیک ټاک دوی ته د ټیک ټاک شاپ پر نوم باندې اپشن ورکوي چې په دې کې دوی کولی شي مقصد د نورو خلکو هغه څوک چې پروډکټ لري سرویسز وړاندې کوي، نو هغوی مقصد زموږ تاسو نه غوښتنه کوي چې زموږ په سرویسز یا پروډکټ باندې خپلې ویډیوګانې جوړې کړي او د همدې له لارې بیا موږ تاسو مختلف مشتریان د دوی پروډکټ سره جذب کوو او دوی که چېرته پروډکټ اخلي یا سرویسز اخلي نو موږ ته مشخص کمیشن هغې باندې راکول کیږي. دویم اپشن ټیک ټاک شاپ پر سیلرز ده، هغه څوک چې غواړي پروډکټ وپلوري، خپل تولیدات لري، خپل پروډکټ خپل سرویسز لري، نو د همدغه اپشن له لارې دوی راساً ډایرکټلی مشتریانو باندې خپل پروډکټ خرڅوي او کمیشن ترلاسه کوي. دریم اپشن ورک وید ارټیسټ ده، یعنې د مختلفو هنرمندانو سره موږ تاسو کار کوو په هره برخه کې چې دوی هنر ولري، موږ کولی شو د دوی سره جاین شو او د هغې له لارې هم خپل کمیشن ترلاسه کړو. نو که چېرته موږ تاسو ټیک ټاک شاپ باندې کلیک وکړو، موږ تاسو ته دغه یو صفحه راځي ارن کمیشن وید ټیک ټاک شاپ افیلیټ، یعنې د افیلیټ له لارې موږ تاسو کولی شو کمیشن ترلاسه. افیلیټ په دې معنا چې موږ تاسو د نورو خلکو پروډکټس او سرویسز ته اډورټایزمنټ کوو او د دوی افیلیټ لینک را اخلو د همغه پروډکټس یا ویب سایټ نه، نو موږ ته که چېرته یو څوک راځي د همدغه پروډکټ اخلي زموږ د لینک له لارې موږ ته مشخص کمیشن راکول کیږي. دغه ته موږ کله الیجیبل یو، یعنې کوم وخت کولی شو چې د دغه څخه موږ تاسو استفاده وکړو، کله چې موږ تاسو د ټیک ټاک د هغه د کمیونټي کوم رولز او ګایډلاینز چې دي همغه عملي کړو چې دغه موږ تاسو عملي کړي دي، یعنې په دې باندې موږ تاسو برابر یو. او دویم اپشن یې دا دی چې باید 15,000 فالوورز ترلاسه کړو چې تر اوسه دغه موږ نه دي ترلاسه کړي. او دریم بی اټ لیسټ 18 years old، باید موږ تاسو هغلته چې کله لومړی کې اکاونټ جوړوو نو ډیټ اف برث مو باید تقریبا تر 18 کلو پورې، چې دغه اپشن هم زموږ ستاسو لپاره صحیح دی. فقط دویم اپشن چې باید موږ تاسو 15,000 فالوورز ترلاسه کړو او له هغې وروسته کولی شو تر څو له ټیک ټاک شاپ افیلیټ پروګرام څخه استفاده ترسره کړو، نو موږ تاسو هغه وخت بیا کولی شو چې د نورو اشخاصو د تولیداتو او سرویسز لپاره افیلیټ ترسره کړو او د همغه له لارې کمیشن ترلاسه کړو.